السلام علیکم. امید دی چې خبره تاسو ټول ته په یو نیو ولاګ کې هرکلی وایم. نو راځئ چې د نن ورځې ولاګ شروع کړو. خبره نن ورځې ولاګ سٹارټ شو د نوي کور د چت نه. څنګه تاسو ته پته رنګ نه بیګا پرونی ولاګ کې ما تاسو ته ویلو چې موږ خپل نوي کور ته په کډه باندې راغلی یو او زموږ د نوي کور نه چې غیر چاپیره کوم ویو ده کنه هغه چې هغه درته ښایم. بای دا زمونږ کور غیر چاپیره ویو او د کور دننه ویو چې کنه هغه به درته وروسته وښیم. اوس زه کور نه راهتلی م واپس مې کوزېدو سمې نه راځي. نن به برو داسې کاري که نه چې د ټول ناور خو داسې کیسه را چې تلل به غواړي یو خیرات له. زما یو ملګری دی د هغوی خیرات دی نو ځو به خیرات له او بیا به د هغې نه وروسته نور کارونه مارونه کوو که نه نو چې څه کارونه مارونه کوو هغه به تاسو ته ښایو. ګپ شپ په لګو چېرته ځی یم سټی وې داس. خو نو د ټولو ناول خو رالو پرونه هم د حارث موټر سایکل به وسته او نن هم بیا موټر سایکل راوسته او دا وینې مخامخ ودرېدو دا چیک دوکانو. نن مالک ستا موټر سایکل کې څه کوو؟ نن پکې پرون پکې هغه نور کارو انجن وغیره نن پکې ډیکوریشن سامان لګو برابر. نن موټر د ټینکۍ بدلو دا لایټس وغیره دا موټر بدلو سپورټس به یې جوړو لږ که نه نن به په کې دا کار کوو او مشرانو مې بیا شروع وکړه دا چیک کوې. هوای نو څنګه چې تاسو ته ما ویلو که نه چې نن به مونږ ځو خیرات لمو نو راورسېدو اوس د خیرات ځای ته. خیرات چې و که نه هغه د دې ملګري و زوی سنتي مو او دستاربندي مو هره تر د لویه کیسه وه. د نوید دی او د سرتاج خان دی. سرتاج څنګه چللی استاد صاحب؟ بالکل خیر دی. تاسو ښه یې؟ امن دی. بالکل ښه. ته به کله خیرات کوې یاره؟ زه به ډېر زر به خیرات کوم. یو واده کې انشاءالله زما د خیرات تاریخ چې دی هغه به 32 تاریخ دی انشاءالله ټول د دعوت دی. عمران خان دی. نو خیرات مو وخوړو واپسې مو وکړه رالو د دې سړي خوا ته علیزر دی او دا چې دی مالټو والا تاسو پېژنئ اخوالله خوا ته. لالا څنګه چل دی؟ ټول ناول خو مبارکي د دې ګاډي دپاره پروګرام موږ د صرف د پروګرام کیسه کوو. خوراک ځای راله ګوره پروګرام خو دا دی چې پیر بابا ته به لاړ شو نو زما خو یوازې د خوراک پروګرام نه ټنګ ټکور به پکې چې ټنګ پکې نه وي نو لکه خبرې نو داسې کیسه را که نه څنګه چې واپس رالو اوس دی وي چې ځو پیر بابا ته. پیر بابا زموږ ربونیر چې دی که نه مشهور یو مزار دی تاسو په ټول نوم اورېدلی نو ځو هلته راځئ تاسو هم د ځان سره بوځو سټی وې داسې. اوس په دې ټایم کې مونږ راورسېدو پیر بابا ته او پیر بابا په دې مشهور یو خبره پکې دا مشهور دی چې پیر بابا بازار چې دی که نه دا انتهایي تنګ دی. دا بازار دی دا چیک کوي دا وینئ. لالا او پیر بابا کې نور څه مشهور دي؟ ګرانه وروره نور خوار څه تا یاد کړو یوه خبره دې پرېښې وه دلته مټیایي کېږي په شمع غوړو کې او بیکري ده زه یې نوم نه اخلم ځان له چې پیر بابا ته څوک راشي ځان له دې په خپله معلوم. علیزر ته څه بل څه مشهور دي؟ یاره ما خو دا خبره اورېدل د طاهر بھائی چې د پیر بابا د عبدالرحمن کباب ډېر مشهور دي. هغه شاته هوټل دی پاتې شو ایستاره خبرې سره هغه هوټل دی. بل پکې څه مشهور؟ بل ولې د پیر بابا رانجم مشهور دي.
نو زموږ خو سترګې ماشاءالله ښکلې دي دې له رانجه په کار دي چې راوځو زمانه په دې ټیم کې هغه شعر یې دی که نه وی رانجه د پیر بابا شي او سترګې تورې شي ډېر ښکلی شعر دی لاله ته هم نه یاد هیر دی زمونږ ذهنونه کمزوري شوي دي که نه ګناه ورته نشته یو واړه او کارونه را باندې خو به نو راورسېدو پیر بابا ته او اوس به ځو د پیر بابا مزار به تاسو ته وایو دا مخامخ چې تاسو ته کوم ښکاري که نه دا د پیر بابا مزار دی منارې چې کومې تاسو د بار جومات دی دننه بره مزار دی هغه درته ښایو چېرته ځای ما ښایو درته ډېر وخت پیر بابا ته تللی راغلی ملګرتیاګانې هم پکې دي خو پیر بابا مزار ته زه چېرته دننه شوی په عمر کې هم نه یم زما په سر کې خیر غواړه خارجه اوس پر تر پیر بابا مزار وموښایم نه راغلی یم خو تللی نه یم هسې بس ها بھائی نو دا چې دی که نه دا د پیر بابا جومات او هغه لار چې دی که نه دا مزار ته تللې ده خیر حسین ستا په دې ولاګ کې یوه خبره د ټولو پښتنو ته کول غواړم چې موږ دلته راغلو او اودس وکړو نو دا بعضې زموږ وروڼه نسواریان چې کوم دي هغوی دا نسوار اول خو دا هغوی ته پکار دي چې دې نه بس کړي خو که بس کړي نه برای مهرباني چې کم ځای هم دوی نسوار وکړي او بیا په یو ځای کې غورځوي نو هغوی ته دا پکار دي چې په ډسبین کې یا یو داسې ګنده ځای ته یې غورځوي چې لکه کم از کم دا جومات ایریا را پوره ټول او دا په د جومات کې دننه جومات په حدودو کې هغوی ته غورځولي دي او خاص کر ته اودس په ځای کې مناسب نه ده ټولو ملګرو پښتنو ته دا درخواست دی چې برای مهرباني دا شی ښکلی نه دی ګنده شی په ګنده ځای کې غورځول دا ماشومان چې دي که نه دلته په دې جومات کې زه ولیدم هغې چې مونږ په ولاګ کې راوله دا دی رامې وستی ښه خوښ و ها بھائی اوس په دې ټایم کې مو واپسي وکړه کور طرف ته چکر مو لګو تاسو ته مر پیر بابا مزار وغو ټنګ ټکور مو اورېدو او اوس په واپسي کوو کور طرف ته اوس الله دې وکړي چې رسو چې زموږ موټر سایکل چې دی که نه هغه جوړ شوی روغ شوی برابر شوی زموږ نه خورېدو ها بھائی نو دا چیک موټر سایکل و دا وینه دا کمال چې دی که نه دا ردې سړي دی رڼا ته شو تو خلک دې ویني که نه یاره دا ردې سړي کمال لږ لږ کار ورته پکې لا پاتې دی دا لایټ ورته پاتې دی اشارې ورته پاتې دي انجن پاتې دی او نور پکې څه کار پاتې دی دې باندې هم یو پټی پاتې ده